د سرخط پر خبري اژانس فیسبوک پاڼې باندې د شهید جنرال عبدالرازق په اړه یوه لیکنه شوې ده. په دې هیله چې دا لیکنه تر اخره وګورئ او خپل نظر هم راسره په اخر کې په کومنټ کې شریک کړئ. د وخت واکمنان یې په رواجي کړنو یاد تازه کوي. لیکوال او شاعر یې په هنري لیکنو نیمګړې هیلې لوړ قامت او وطني عشق انځوروي. په ملامت عادي پر مزار اوبه پاشي، د ګلونو ګېډۍ ورته ږدي. په ژړا پوخ یتیم یې په بېوسه لاسونو له قبره بوټي او خاشاک ټولوي. معصومیت او ناهیلي یې په سترګو کې له ورایه ښکاري. زړه خوړلې میرمن یې په خیال کې د خپل شهید خاوند د مینې لاسونه له ځانه چاپېروي. د وطن په ساتنه هغه ستړي لاسونه په زړه مات ورور یې په ګونځ تندي او وچو شونډو نیمه خوا شهید ورور اوس هم په خپل څنګ کې بولي. له ده پاته د نجات په رښتو پر خپلو زړونو د شهید مشر په نوم د وطني مینې مهر لګولی. د وطن دفاع په میراث پاتې فرض بولي. نیمه خوا شهید په ظاهر غلی او ساده ښکارېده، خو د زړه په آینه کې د تدبر، وقار، تقوا، زړورتیا، ارادې او حوصلې یو لوی غر و. داسې یو غر و چې هدیرو ته په ورتګ په مړو کې غرور ژوندی شو. د رازونو او خبرو یو لوی سمندر و، داسې سمندر چې چا په اسانه نشوی راسپړلی. د بېوسه او بېکسه خلکو د هیلو ترجمان و. په خلکو کې غرور او زړورتیا ژوندۍ ساتلې وه. شهید جنرال پر هېواد تورې شپې او ناورین مبارزې تار کړ. د اور او وینو پر ازغنه لار روان شو. په خپله اوږدمهاله مبارزه کې د بېوسو د ناوسۍ لپاره ډېرې شپې په ویښه تېرې کړې. ډېری وحشیانه تیارې یې وڅېرلې. د اور او وینو له ډېرو معرکو ژوندی راووت. څو ځله یې د مرګ توره خپلې مخې ته په نڅا ولیده. ډېر ځله یې د مرګ په سترګو کې سترګې خښې کړې. څو ځله ټپي شو. له څو ناځوان مردانه بریدونو ژوندی راووت، خو کله یې هم ماته ونه منله. دښمن ته سرټیټي کفر وباله. له هر ځله غورځېدو وروسته راپاڅېد، خو بالاخره د نامرد دښمن له لاسه مرګ سره غیږ په غیږ او په ابدي خوب ویده شو. د چینارو په څېر دنګ زلمی هم خاورو وخوړ. اوس یې پر قبر تر قامت ټیټه جنډه ولاړه. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. اوس نو کولی شئ خپل نظر په دې اړه زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.